کوم یو مولا راته زنګ والی و ښه ما ته وایي ستا قسمت بند دی زه تاله یو تعویض کوم یو 4 ساعتونه به سهار په ناره او په اوبو کې سکې وادېورېدي ستا به هر څه سیټ شي او اوسه پورې نو زما بیا قسمت سیټ نه شو نو خو غلط دي کنه بیا زما خبره ټیک شو کنه خو اوس نه لکه اوسه پورې زه مولا سره ما رابطه ونه ساتله که نه ما وویلې چې په ګوړه مريض اورو د ساجد دغه صورتونه تم وې دغه به او زم وې تم د بالکل الله بنده یې زم د الله بنده یم او نو ته په صرف په لیکلو ماته وې او زه په خوله به یې ځان ته ویم نو ما وویل چې هغه ته چې کم دم دارود دی چې هغه رامزاده سره شته او ما تا سره نشته دغه کس خو ما ته وموښیه چې دواړه به ترې په یو ځای لاړ شو تپوس به ترې وکړي چې دا دل سره کوم شی دی چې زموږ سره نشته دا ملایان نه دي دا بل څوک دي یاره خدای دې کور وران کړي چې دا کار څوک کوي نو ته څو کلن یې زه څلوېښت واده دې کړی الحمدلله څو اولاده لرې اته څو ښځې دي یوه ته خو اوس ځوان یې نو دې نه بعد څو راوړې نو یاره اراده خو د ډیرو د اوس الله ته وپته چې څومره زما قسمت کې وي ظالم زویه زم ترژنې اعوذ بالله من نور څنګه ښه کور والا دي ښه دي تا کډه سره ښه نه ده کېږي والله تا سره نه کېږي قاري صاحب مور پلار دي ښه دي برابر دي صحت دې ښه دی شکر دې دواړه ښه دي ټول ښه دي قاري صاحب تا سره نه کېږي د هغې وجه دا ده زه ستا سره بالکل د زړه نه لګیم ما یو څو څیزونو کې ته کتلی نور خو اخوا دې خوا کې مې ښکلې خبرې چې کوي هغه مې خو ډېرې کتلې دي خو دا یو څو خبرې دې کړې وې او په هغې کې دې بالکل جړل خدای خبر چې په یوټیوب مې کتلې وې که په فیسبوک مې کتلې وې الله دا فلم دی ها مړه مای مې زما لاړ شم ولی الله به ماته یو څو خبرې وکړو نو ته خو زما نه زیات غلی شي ویلکم دا څه نوم دی دوستانو کرپټک کرپټک لو یو برو thank you شکرا حیاکم الله thank you شکرا کرپټک والله thank you so الله much يسعدك قاری صاحب حییک جی وایا قاری صاحب دینه بعد به زه میچ وکم وادرې د زه به د خپل لایف په واتساپ کې شیر کم چې څنګه ستا مرضي زما خو پهلنی گیم تا سره الله پاک ته خوشاله ساته او موږ هم دعاګانو کې یا ساته زه به په دعاګانو کې یا ساتم او الله پاک ته هغه وکړي چې ته غواړي او الله پاک ته موږ ټول د خلکو د محتاجۍ نه وساتي او الله پاک ته موږ خپل در محتاج ساتي امين تا ته به زه ناشنا ښکارم دوستانو په میزمیز کې زه لایف راغلی یم او ټول راځئ زما لایف بندېدو پته نه چې څه وجه کې اوس صحیح شو ولې راته ناشنا ښکاره کېدې اصل کې ستا زما سره ملاقات په لمبي ځل دی که نه او ته خو راته اشنا یې ځکه چې ستا سره خو ملاقات په مخه کومه سو نایس ګفت والله very dope gift bye والله thank you so much ولی الله دعا خو به کوې که نه راته د مړو 40 سکند پاتې دي بیا به ته بل چا سره میچ لګوې تا ډېر ټنګومه نه خو په هغه ښکلي اواز راته د قرآن مجید نه چې د کوم ځای نه دې مرضي که لنډۍ صورت وای که صورت الفاتحه وای هر څه چې وای
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. الله دې په عمر کې، په رزق کې، په کاروبار کې برکت واچوه او ډېر ښکلی اواز درکړلی الله پاک. دغه صورت په راته زه ووایم بیا ستا خوښه ده که کټکی او که نه، وای خو زما اواز ښکلی نه دی ستا دغې پشانې، صحیح ده؟ نه ستا زما نه هم ښکلی دی. ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك الله ډیره ډیره مننه ګلې ګلزار اوسئ. مننه قاري. ان شاء الله بیا به ګپ لګاو.